السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د یوټیوب چینل مینوالو د کمپیوټر صفري زده کړې کورس کوللیو شاګردانو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ یاست ګرانو دوستانو ملګرو په خاص ډول ګوللیو شاګردانو موږ ستاسو لپاره نن ورځ بیا د کمپیوټر صفري زده کړې اته ویشتمه ویډیو سره حاضر شوي یو نننۍ ویډیو زموږ چې د عملي برخه کې د مثال له همدې څخه کومه وړاندې ویډیو چې وه موږ تاسو ته په هغه کې کنټرول پینل در پېژندلی وه مثال د کنټرول پینل مو په بشپړ هدف تاسو پوهولی یاست او خدای دې وکړي تاسو ټولو ګوللیو شاګردانو هماغه ویډیو کتلې مثال د کنټرول پینل په مقصد پوهېدلی یاست ښه نن ورځ راګرځو کنټرول پینل ته په کنټرول پینل کې عملي سټارټ اخلو لومړی مخکې له دې چې موږ تاسو کنټرول پینل ته داخل شو باید لومړی موږ تاسو ته د کنټرول پینل د خلاصولو طریقه وښیو چې مثال کنټرول پینل موږ په څو طریقې او په څو قسمه خلاصولی او اوپن کولی شو ښه لومړی طریقه مثال ستاسو سره که هر کله مثال په ډیسکټاپ باندې د کنټرول پینل ایکن موجود وي مثال تاسو همدې ځای ته اډ کړی وي کنټرول پینل زموږ سره فعل حالا ایکن شته په ډیسکټاپ باندې په همدې باندې ډبل کلیک کو په کت هر کله چې تاسو ډبل کلیک وکړئ دلته هم دا خلاصیږي تاسو وینئ یا مثال په کت په همدې باندې رایټ کلیک وکړئ په کنټرول پینل ایکن باندې او دلته وبخښئ هر کله چې دلته رایټ کلیک وکړئ دلته په اوپن باندې کلیک وکړئ کنټرول پینل به خلاص شي لومړی همدا طریقه دوهمه طریقه تاسو کولی شئ چې کنټرول پینل دلته په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ په ټسک بار کې هر کله چې دلته کلیک وکړه دلته تاسو سره ملګرو په همدې ځای کې په همدې سټارټ مینو کې دلته ښکاري دلته به تاسو په کنټرول پینل باندې کلیک وکړئ ستاسو ته به کنټرول پینل خلاص شي ښه له همدې څخه وروسته بیا موږ راځو بله طریقه هم زه تاسو ته ښیم هر کله چې دلته تاسو په سټارټ بټن باندې بیا هم کلیک وکړئ فقط دلته تاسو په د سرچ کې ولیکئ کنټرول پینل ښه کنټرول پینل زه دلته لیکم تاسو وینئ دلته کنټرول پینل را سرچ ښه په همدې کلیک کوم دلته موږ ته بیا کنټرول پینل اوپن کیږي او خلاصیږي ښه له همدې څخه وروسته بله طریقه هم شته مثال هر کله چې تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ملګرو په همدې ځای کې په دې رن باندې کلیک او دلته ولیکئ کنټرول پینل خو زموږ سره فعل حالا لیکل شوی دی دلته به بیا انټر پریس کړئ هر کله مو چې انټر بټن پریس کړه ستاسو ته به کنټرول پینل اوپن شي ښه خدای دې وکړي د کنټرول پینل د خلاصولو په طریقه باندې پوه شوي یاست تاسو ټول ګوللیو شاګردانو ویډیو کې هیڅ کله د سکیپ هڅه مه کوئ ویډیو سټیپ بای سټیپ ګورئ اوس په کنټرول پینل کې له همدې څخه وروسته عملي ډول سټارټ واخلو مثال د کنټرول پینل څخه به پیل وکړو لومړی به موږ تاسو راشو په همدې کې ټسک بار انسټارټ مینو ته همدې څخه یې پیل کوو ځکه چې هر کله موږ چې کومه له همدې څخه وړاندې ویډیو مثال په همدې ځای کې تر همدې ځایه رسېدلي وو تاسو ته مې په ویډیو کې ویلي وو چې مثال همدغه کومې دوه اپشنې دي لوک د ټاسک بار او پراپرټیز د کنټرول پینل مربوط دي نو هر کله چې موږ دلته په پراپرټیز باندې کلیک وکړو موږ ته یوه دغه شان صفحه خلاصیږي که زه دلته په ټسک بار انسټارټ مینو باندې هم کلیک وکړم ماته همدغه شان صفحه خلاصیږي همدغه اپشن هم دلته تشریح کیږي ښه راځو له همدې پیل کوو لومړی برخه چې د مثال هر کله چې موږ تاسو په ټسک بار انسټارټ مینو باندې کلیک وکړو همدغه اپشن چې د مثال همدغه ټسک بار او انسټارټ مینو مربوطه له همدې تنظیمات په همدې ځای کې کیږي ښه موږ په همدې اپشن کې له همدې ټسک بار او سټارټ مینو تنظیمات ښه تاسو متوجه شئ لومړی برخه یې ټسک بار ده دوهمه برخه یې سټارټ مینو ده ښه لومړی برخې ته راځو ټسک بار ته دلته چکمار دی لومړی چکمار لوک د ټاسک بار لکه څرنګه چې موږ دلته مثال په همدې ځای کلیک وکړو په ټاسک بار باندې همدغه اپشن ده همدا چکمار او همدا چکمار یوه وظیفه اجرا کوي ښه لوک د ټاسک بار د هر کله چې دا چکمار لګېدلی وي د ټسک بار لیدلی کش کېږي نه په همدې ځای کلپ وي خپل په همدې ځای بسته وي مثال موږ تاسو کوم تغییرات نشو ورکوی یو بل څنګ ته مثال رایټ لیفټ آپ مثال پوست طرف ته یا ښي طرف ته کیڼ چپ طرف ته کوم تغییرات مثال حرکت نشو ورکولی ښه که هر کله مثال موږ تاسو همدغه چکماره غیر فعال کړو نو بیا موږ کولی شو چې خپل ټسک بار یو بل طرف ته حرکت ورکړو ښه زه همدا چکماره غیر فعال کوم دلته بیا تاسو په د اپلای باندې کلیک کوئ هر کله مو چې په اپلای باندې کلیک وکړو دلته به یې اوکې کوئ ښه زه اوس راځم مثال ټسک بار کش کوم څه ډول تاسو په کټ لیفټ کلیک ونیسئ او د ټچ پیډ په واسطه به دغه ټسک بار کاش کوئ ښه تاسو ګورئ کش کېږي کاش شو که نه رایټ طرف ته بیا غواړم مثال پاس طرف ته لیفټ کلیک مې نیولی دی مثال جاري نیولی ساتلی دی او بیا ښي طرف ته تاسو ګورئ مثال چپ طرف ته تاسو ګورئ کش کېږي ښه بیا ډاون ته ښه نو تاسو دلته ملګرو چې هر کله دا کلب څخه وباسئ تاسو مثال همدغه شان دا ټسک بار غوټولی هم شئ په همدې طریقه ښه
همدې څخه وروسته ملګرو که هر کله موږ بیا دلته رایټ کلیک وکړو مثال یا پراپرټیز یا په کنټرول پینل کې په هماغه ټاسک بار انسټنټ مینو باندې کلیک وکړو همدغه ځای ته راځو دلته زه کلیک کوم دوباره بیا ښه تاسو دلته متوجه شئ ګلاليو شاګردانو ښه خدای دې وکړي د لومړی چک مار په هدف پوهېدلې چې دې په واسطه په کار ټاسک بار کلب کېږي چې هر کله چک مار لرې شي موږ تاسو بیا حرکت ورکولی شو د کلب څخه بهر کېږي ښه زه بیا دوباره کلوپوم ښه اپلای ښه له همدې څخه وروسته کوم بل چک مار چې دی اټو هایډ د ټاسک بار له همدې څه وظیفه ده او له همدې څخه څه مقصد دی له همدې څخه همدا مقصد دی ملګرو چې هر کله همدغه چک مار ولګي د ټاسک بار چې دی همدغه هایډ کېږي هر کله چې د ماوس پوینټر همدې ځای ته نږدې کېږي همدا به ښکاره کېږي ښه موږ دلته راځو ګلاليو شاګردانو همدغه دلته چک مار کوو دلته زه په اپلای باندې کلیک کوم هر کله مې چې په اپلای باندې کلیک وکړو تاسو وینئ ټاسک بار هایډ شو پټ شو مثال نه ښکاري هر کله چې ماوس پوینټر همدغه صفحې ته نږدې کوم دلته ښکارېږي تاسو وینئ ښکاره شو ښه د همدې چک مار همدغه وظیفه ده خدای دې وکړي چې په همدې هم پوهېدلي یاست زه بېرته د چک مار غیر فعال کوم او دلته په اپلای باندې کلیک کوم ټاسک بار به ښکاره شي تاسو وینئ ټاسک بار ښکاره شو ښه دریم اپشن چې دی مثال ټاسک بار یوز سمال ایکن وبښئ له همدې څه هدف دی له همدې هدف دا ده چې د کومې دلته ایکنې دي په ټاسک بار باندې تاسو وینئ همدغه وورډ فوټوشاپ مثال ګوګل کروم دا نور همدغه به کوچنی شي زه دلته کلیک کوم هر کله چې دلته کلیک وکړه دلته به تاسو بیا په اپلای باندې کلیک وکړئ د تاسو وینئ کوچنی شوې له همدې څخه وروسته مثال بل اپشن چې ده دلته څه شی تاسو وینئ ټاسک بار لوکیشن آن د سکرین د ټاسک بار لوکیشن په سکرین باندې مثال دلته خو پیل حالا په کوم ځای کې دی په ډاون کې دی زه لومړی د چک مار بیرته پیل کوم چې مثال دا لرې کوم چې مثال د سمال څخه ووځي خپل عادي حالت ته وګرځي ښه دلته تاسو وینئ د ټاسک بار کوم لوکیشن چې دی ډاون دی مثال لاندې دی که تا غواړئ چې مثال تاسو یې پاس کړئ دغه په کلب شکل کې مثال له کلب څخه به وتلی نه وي مثال څوک به حرکت نشي ورکولی خو اتومات له همدې اپشنه په واسطه زه دلته کلیک کوم تاسو وینئ دلته زه ټاپ باندې کلیک کوم دلته په اپلای کلیک کوم ټاسک بار پاس جګ شو که نه لوکیشن یې ښه بیرته که تاسو غواړئ مثال چې رایټ ته یې کوئ مثال رایټ انتخاب کړئ د به رایټ ته شي اپلای ښه تاسو دلته وینئ کش کېږي نه کلب ته یې دغه که زه څومره یې لیدلې کش کوم هم نه کش کېږي ځکه چې دلته چیک لګېدلی دی ملګرو ښه دلته چیک لګېدلی دی موږ د چیک په واسطه چې هر کله موږ تاسو چیک لرې کړی نه وي همدا نشو کش کولی همدا چیک لګېدلی دی ښه همدې څخه وروسته که تاسو غواړئ چې مثال لیفټ ته کړئ لیفټ ته کولی هم شي خو زه بیرته راځم ټاپ انتخابوم چې خپل مثال وبښئ ټاپ نه ډاون انتخابوم چې خپل نورمال حالت د کوم ځای موجود وي باټم په ډاون لاندې موجود وي باټم کې ښه دلته چیک هم اپلای باندې کلیک کوم تاسو وینئ خپل ځای ته ورسېدو بیا ټاسک بار ښه نو نور تر همدې ځایه بس دی همدغه نور اپشن چې په همدې کې هم خبرې شته د نوره برخې به مثال په بله ویډیو کې تشریح کړو نو خدای دې وکړي تاسو ټولو ګلاليو شاګردانو ویډیو په منظم ډول کتلی او د همدغه اپشنو په بشپړ هدف پوهېدلي یاست